السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو په نوې ویډیو کې ما تاسو ته لپاره ډېره ښکلې او ډېره زیاته خوندورې کیمرا راوړې ده. دغه کیمرا اپلیکیشن کې که تاسو فلټر یې وګورئ د هغې کوم افیکټس تاسو وګورئ د دغه کیمرې تاسو ریزلټ وګورئ نو یقینا چې تاسو له به ډېر زیات خوندور عکسونه د هغې ډېر زیات خوندور ریزلټ به درله راکړي. مطلب بالکل آیفون په شانتې عکسونه چې دي هغه تاسو خپل په انډرایډ موبایل کې جوړولی شئ. نو قدرمنو دغه کیمرا درته ښیم د هغې استعمال درته ښیم. ویډیو راسره تر اخره وګورئ. ویډیو سکپ کوئ مه خو دې نه مخکې ویډیو کې شن راز دی که تر اوسه پورې تاسو مونږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زمونږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو دې لپاره به تاسو ته دغه اپلیکیشن پکار وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک ډسکرپشن او کمنټس کې شته دی. نو تاسو بالته نه سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله چې انسټال کړئ د اپلیکیشن تاسو کولاو کې دا به سمپل تاسو نه یو لاګین غواړي مطلب معمولی شانتې فارمیلټي د لاګین به ورکوئ ټیک ده. هغې نه بعد چې تاسو کله دې کې مخکې راشئ نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې تاسو ته وګورئ په دې سکرین باندې به اوس تاسو ته ښکاري یو کارټون شان دی د کیمرې د بټنې په خوا کې. په دې چې تاسو کله کلیک وکړئ نو دلته کې تاسو ته به مختلفې فلټرې راشي. دا اوس وګورئ تاسو ډېرې زیاتې خوندورې فلټرې دي په دې کې. مطلب بالکل تاسو هغه تصویر چې دی به بالکل دی کې چینج راځي ټایم ډیټ ورسره دغه شانتې تاسو وګورئ. ډېر زیات مزیدار عکسونه په دې کې جوړېږي. مطلب پنی پکې هم شته دی. دا وګورئ تاسو ویښته پکې لګولی شئ مختلف چشمې دغه شانتې دا وګورئ تاسو ملګرو سره تصویران جوړوئ داسې ښایسته او خوندور. نو هغې دپاره لازمي تاسو دغه اپلیکیشن یو ځل خپل په موبایل کې ټرای کړئ. دې نه علاوه ایکسپلور یو آپشن به پکې تاسو ته ښکاري. نو که تاسو پکې نور داسې ښه افیکټس اچول غواړئ ښه فلټر استعمالول غواړئ سمپل دلته کې تاسو وګورئ فار یو کې شته یا ټرینډینګ کوم نوي افیکټس چې دي نوي فلټر چې دي دا ټوټل چې دي دا دلته کې تاسو ته میلاویږي. دغه شانتې دا وګورئ بیا چې کله دې کې تاسو یو عکس واخلئ ټیک ده دا وګورئ مثال په طور ما یو تصویر دې کې جوړ کو سمپل دلته سیو آپشن دی په دې سیو آپشن کلیک وکړئ نو دا تاسو سره په سنیپ چیټ کې سیو شو. اوس په تاسو خپل موبایل ګیلري ته څنګه راولئ دلته کې تاسو ته دا وګورئ په دې باندې چې ما کوم تصویران اخیستي دي سمپل دا تصویر به تاسو سلیکټ کړئ. دلته ایکسپورټ یو آپشن تاسو ته راځي ټیک ده. په دغه ایکسپورټ به تاسو څه وکړئ کلیک وکړئ ډاونلوډ آپشن باندې به کلیک وکړئ نو دا به تاسو ته موبایل ګیلري ته ډاونلوډ شي. نو قدرمنو استعمال یې هم اسان دی او ورسره کیمرا هم ډېره زیاته ښکلې فیچرز لري. نو لازمي خپل په موبایل کې ټرای کوئ یو ځل. دا ونه ویډیو امید لرم چې خوښ شوي به وي. که خوښ شوي وي لایک یې کړئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.